السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ وای موږ او تاسو به په نننۍ درس کې د مثلثي نسبتونو کوفنکشن مسایلو سره آشنا شو. مخکې د چې درس وایو د مثلثي نسبتونو کوفنکشن د پیدا کولو لپاره دوهمه طریقه چې لنډه طریقه ده درته ښیم. په دې ډول د دقت کوئ. په تیر درس کې موږ او تاسو زده کړو چې د ساين کوفنکشن لیت کوساین څخه عبارت ده. یعنی که چیرې وغواړو چې ساین تیتا د ساین زاویې کوفنکشن پیدا کو په دې ډول پیدا کوو شو. ساین تیتا مساوي کیږي کوساین 90 درجه یعنی زاویه 90 درجه منفي تیتا. د دې فورمول په اساس کولای شو چې د ساین زاویې کوفنکشن پیدا کو. یعنی کله کړل شوی چې تاسو د ساین 40 درجه کوفنکشن پیدا کړئ نو وایي چې ساین 40 درجه مساوي کیږي کوساین 90 درجه منفي 40 درجه. که چیرې ساده کوساین د 40 به مساوي شي ساین 40 به مساوي شي کوساین 90 منفي 40 مساوي کیږي ل 50 درجو سره. یعنی د ساین 40 درجه زاویه کوفنکشن چې دا کوساین 50 درجه ده. یا که چیرې ویل شوی چې تاسو د کوساین زاویې کوفنکشن پیدا کړئ په دې ډول پیدا کوئ شو کوساین د تیتا مساوي کیږي ساین 90 درجه منفي تیتا. د دې فورمول په اساس کولای شو چې پیدا کو. دقت کوئ یو سوال لیکو کوساین د 15 درجه زاویې کوفنکشن پیدا کوي نو موږ لیکو چې کوساین د 15 درجه زاویه کوفنکشن چې دا مساوي کیږي ساین د 90 درجه منفي 15 درجه. ولی دلته منفي 15 درجه لیکو ځکه چې موږ ته تیتا 15 درجه راکړل شوې ده. تیتا 15 درجه راکړل شوې ده نو ځکه مو 15 درجه د تیتا پر ځای وضع کړل. لکه څه ډول مو چې ساین کې وضع کړو چې ساین د 40 درجه تیتا راکړل شوې او پر ځای مو د تیتا 40 درجه وضع کړه. په همدې ډول په کوساین کې مو هم ولیکل. نو کوساین د 15 درجه کوفنکشن به مساوي شي ل ساین 90 درجه منفي 15 درجه ل 15 درجو سره مساوي کیږي. که چیرې تنجانت مختلفي یعنی تنجانت د تیتا پیدا کوي تنجانت کوفنکشن چې دا ل کوتنجانت څخه عبارت ده نو کوتنجانت د 90 درجه منفي تیتا سره مساوي کیږي. مثال په دې ډول حل او دقت وکړئ. که چیرې ویل شوي چې د تنجانت 60 درجه کوفنکشن پیدا کړئ تنجانت د 60 درجه کوفنکشن پیدا کړئ نو لیکو چې کوتنجانت ځکه لیکو چې د تنجانت کوفنکشن چې دا ل کوتنجانت څخه عبارت ده. کوتنجانت د 90 درجه منفي 60 چې مساوي کیږي ل تنجانت د 60 مساوي کیږي کوتنجانت د 90 منفي 60 ل 70 سره. د تنجانت 60 درجه کوفنکشن به مساوي شي د تنجانت 60 درجه کوفنکشن به مساوي شي ل 70 سره. ولی مو دلته د تیتا پر ځای 60 ولیکل ځکه چې موږ ته تیتا زاویه 60 درجه راکړل شوې نو پر ځای مو د تیتا 60 وضع کړل. که چیرې ویل شوي چې تاسو د کوتنجانت کوفنکشن پیدا کړئ د کوتنجانت چې دا ل تنجانت څخه عبارت ده یعنی تنجانت د 90 درجه منفي تیتا زاویه تنجانت د 90 منفي تیتا. که چیرې سوال راکړل شوی چې کوتنجانت د 10 درجه زاویې کوفنکشن پیدا کړئ نو ورته لیکو چې تنجانت د 90 منفي 10 درجو سره مساوي کیږي. کوتنجانت د 10 درجه کوفنکشن به مساوي شي 90 منفي 10
90 منفي 10 چې له شپېتو سره مساوي کیږي. په همدې ډول کولی شو د سیکنډ او کو سیکنډ پیدا کو. د سیکنډ کو فنکشن چې دا مساوي له کو سیکنډ څخه ده، له کو سیکنډ څخه ده کو سیکنډ دی 90 درجه منفي تیتا زاویه. که چیرې په دې کې سوال راکړل شوی چې تاسو سیکنډ 45 درجه زاویه پیدا کو فنکشن پیدا کوي، په دې ډول پیدا کوو شو ورته لیکو چې کو سیکنډ 45 درجه زاویه مساوي کیږي له سیکنډ 45 درجه زاویه مساوي کیږي له کو سیکنډ 90 درجه منفي 45 90 درجه منفي 45 نو سیکنډ 45 درجه زاویه به مساوي شي لیکو سیکنډ 90 منفي 45 له 45 درجو سره. په همدې ډول کولی شو د کو سیکنډ رابطه ولیکو، یعنی کو سیکنډ تیتا مساوي کیږي سیکنډ 90 درجه منفي تیتا. ولی مو دلته سیکنډ ولیکلو ځکه د کو سیکنډ کو فنکشن چې دا لی سیکنډ څخه عبارت ده. لکه څه ډول چې د کو تنجان کو فنکشن تنجان او د تنجان کو فنکشن چې تنجانت یا د ساین کو فنکشن کوساین او د کوساین کو فنکشن چې لساین څخه عبارت. په همدې ډول د سیکنډ کو فنکشن له کو سیکنډ او د کو سیکنډ کو فنکشن چې دا له سیکنډ څخه عبارت ده. مثال ته راځو، که چیرې ویلی شوي چې تاسو د کو سیکنډ 10 درجې کو فنکشن پیدا کړئ، نو موږ ورته لیکو چې کو فنکشن عبارت ده 90 منفي 10 درجې، نو مساوي به شي کو سیکنډ 10 درجې سیکنډ 90 منفي 10 له 80 درجو څخه د ساین کو سیکنډ 10 درجې د کو سیکنډ 10 درجې زاویې کو فنکشن چې دا له 80 درجو سیکنډ څخه عبارت ده. یعنی تاسو کولی شئ په دې طریقه باندې هم کو فنکشن پیدا کړئ. کنی په تیر درس کې ما درته خاص ستاندرد طریقه ښودلې ده، هغه باندې هم کولی شئ چې تاسو یې پیدا کړئ. راځو مسایلو ته په مسایلو باندې کار کوو. همدغه رابطې هم در سره نوټ کړئ، ډېرې ښې او لنډې طریقې دي او په دې باندې هم کار کولی شئ. مسایلو ته لومړی سوال کې ویل شوی دی چې ساین 10 درجې منفي کوساین 80 درجې ساده کړئ. په تیر ورځ درس کې موږ وویل چې ساین الفا مساوي کیږي له کوساین بیتا سره، یعنی لیکلی شو چې ساین 10 درجې مساوي کیږي له کوساین 80 درجو سره، کوساین 80 درجو سره، ځکه د دې دواړو زاویو مجموعه ده مساوي له 90 درجو سره. نو موږ د ساین پر ځای د کوساین 80 پر ځای لیکلی شو ساین 10 یا د ساین 10 پر ځای لیکلی شو چې کوساین 80. په دې ډول دقت کوئ، د کوساین 10 80 درجو پر ځای لیکلی شو ساین 10 به په خپل حال ولیکو منفي ساین 10 منفي ساین 10 ځکه دا کو فنکشن ده د ساین 10 سره. ساین 10 منفي ساین 10 مساوي کیږي له 0 درجې زاویې سره. راځو دویم سوال ته. ساین 15 منفي کوساین 15 ساین 15 منفي کوساین 15 دا په همدې ډول ده. کولی شو د ساین پر ځای ساین 15 پر ځای کوساین 15 ولیکو. د دې پر ځای کول شو همدغه ساین
کوساین 15 یا د ساین پر ځای کوساین پر ځای کولی شو ساین 15 ولیکو. یعنی په دې ډول دقت کوئ ساین 15 په خپل حال ولیکو منفي د کوساین چې ساین 15 مساوي کیږي د کوساین 15 سره، یعنی د دې پر ځای کولی شو ساین 15 ولیکو. ساین 15 منفي ساین 15 مساوي کیږي له 0 سره. راځو دریم سوال ته. په دریم سوال کې ویل دي چې ساین 15 مثبت کوساین 15 حاصل لاسته راوړئ. دغه سوال به تاسې چارجوابات ګورئ. که چیرې په چارجوابه کې ساین شتون ولري نظر ساین ته به حلوئ. که چیرې په چارجوابه کې کوساین شتون ولري تاسو به نظر کوساین ته حلوئ. دا د کانکور لیپورم څخه راایستل شوی سوال ده، یعنی په دې ډول لاسته راوړو. ساین 15 کوفنکشن ده له کوساین 15 سره. موږ کولی شو د ساین 15 پر ځای د ساین 15 پر ځای ولیکو کوساین 15 مثبت کوساین 15 په خپل حال مساوي کیږي له مساوي کیږي له 2 کوساین 15 سره. یا که چیرې وغواړو چې نظر ساین ته حل کو په دې ډول حلیږي، یعنی د کوساین پر ځای بیا ساین لیکو. په دې ډول دقت کوئ. ساین په خپل حال لیکو ساین 15 مثبت کوساین 15 پر ځای ساین 15 لیکو. ساین 15 ساین 15 مثبت ساین 15 مساوي کیږي له ساین 2 ساین 15 سره. یعنی تاسو به نظر چارجوابات ته دقت کوئ. که چیرې کوساین ته حل شوی کوساین ته به جواب لاسته راوړئ، او که چیرې ساین ته حل شوی وي ساین ته به جواب لاسته راوړئ. راځو څلورم سوال ته. په څلورم مثال کې ویل شوي دي سیکنډ 42 تقسیم کوسیکنډ 48 لاسته راوړئ. یعنی حاصلې په دې موږ پوهیږو چې سیکنډ 42 کوفنکشن ده له کوسیکنډ 48 سره. نو د دوی حاصل مساوي کیږي له 1 سره. یعنی په دې ډول د سیکنډ 42 پر ځای د سیکنډ 42 پر ځای کولی کو 48 او کوسیکنډ په خپل حال ولیکو. کوسیکنډ په خپل حال ولیکو 48 حاصل مساوي کیږي له 1 سره. یا کوسیکنډ پر ځای 42 ولیکو بیا هم حاصل 1 لاسته راځي. ځکه لیکای شو چې دوی یو د بل کوفنکشن دی، یعنی یو له بل سره مساوي اړیکې لري. په دې اساس لیکلی شو. راځو پنځم مثال ته. کوساین شل منفي ساین 15 منفي ساین 15 تقسیم ساین شل مثبت ساین لاس. که چیرې سوال ته دقت وکړو له شکل څخه ډېر مشکل ښکاري، خو اصلا کې کوفنکشن ته دقت وکړو همدغه سوال حاصل 0 لاسته راځي. د همدغه سوال حاصل 0 لاسته راځي. دا شل نه دی بلکې دا 15 سره مساوي دي. کوساین 15
کوساین 15 د ساین 15 کوفنکشن ده، یعنې 15 جمع 15 مساوي کېږي له 90 سره. ساین 15 کوفنکشن ده د کوساین 15 سره. د ساین پر ځای د کوساین قیمت لیکو یا د کوساین پر ځای د ساین قیمت لیکو نو حاصل به لاسته راشي. په دې ډول دقت کوئ. کوساین پر ځای لیکلی شو چې ساین 15 منفي ساین 15 تقسیم ساین شل مثبت ساین لس. ساین 15 منفي ساین 15 له 0 سره موسیقي کی. په مخرج کې ساین شل مثبت ساین لس 0 تقسیم په نسبت عدد متحول له 0 سره مساوي کیږي. یعنی 0 کچېرې په نسبت یا په عدد او یا په مجهول باندې ویشل شي قیمت 0 لاسته راځي. شپږم مثال کې ویل شوی دی چې سیکنډ کوسیکنډ 15 مساوي کیږي له 3.2 سره. وایي تاسو کوساین 3 پیدا کړئ. تاسو کوساین 3 درجه زاویه پیدا کړئ. دا څه ډول پیدا کیږي؟ دقت کوئ. موږ مخکې زده کړي وو چې د ساین محکوس مساوي ده له کوسیکنډ سره، یا داسې ویلی شو چې د کوسیکنډ محکوس له ساین څخه عبارت ده. دې باندې په تیرو درسونو کې پوه شوي وو او دا مو هم زده کړي دي چې ساین 11 درجې ساین د 11 درجې کوفنکشن ده له کوساین د 3 درجو سره. نو اوس لیکلی شو موږ چې ساین د 11 درجې مساوي کېږي یو پر کوسیکنډ د 11 درجو سره. د کوسیکنډ 11 درجې موږ ته راکړل شوې ده قیمت چې مساوي ده له 3.2 سره. 3.2 کله چې یو پر 3.2 باندې شو مساوي کېږي 0.26 سره. ځکه که چیرې وړو په مخرج کې اشاریه د منځه یوسو اشاریه بوړانکو په مقابل کې په صورت کې د اشاریه اعدادو په اندازه صفرونه لیکل کېږي. کله چې سال پر 3.2 باندې وشو مساوي کېږي له 0.26 نه بلکې 90 سره. 0.90 تقریبا قیمت په دې ډول لاسته راځي. موږ د ساین 11 قیمت پیدا کو خو اما موږ نه غوښتلی کوساین 3 قیمت. ساین 3 کوساین 11 سره مساوي ده ځکه د یو بل کوفنکشن دی. کله مو چې ساین 11 قیمت پیدا کو دا په دې معنی چې د کوساین 3 درجې زاویې قیمت مو لاسته راوړو چې مساوي ده 0.29 سره. اووم سوال په همدې ډول ده. شپږم سوال، اووم سوال، اتم سوال درې واړه کنکوري دي باید تاسو زده کړئ او په دې باندې کار وکړئ. راځو اووم سوال ته. اووم سوال څه ډول حلیږي؟ دقت کوئ. اووم سوال کې ویل شوی دی چې کوساین 15 مساوي کېږي له 0.298 کوسیکنډ 90 قیمت لاسته راوړئ. په هماغې طریقه باندې دا سوال هم حلیږي. موږ وایو چې کوساین د
یو پنځوس کو فنکشن دا د ساین له 90 سره د ساین 90 سره او ساین محکوز دا لیکو سیکنډ سره. کله چې دا دواړه رابطې مو په یاد وي د دې سوال جواب لاسته راوړل هیڅ ستونزمن کار نه ده. جواب یې په لنډ ډول لاسته راځي. یعنې کولی شو چې ولیکو ساین کوسیکنډ 90 مساوي کیږي یو پر ساین د 90 سره د ساین 90 مساوي د کوساین یو پنځوس سره. کوساین یو پنځوس قیمت موږ ته راکړل شوې ده چې مساوي کیږي 0.28. کله چې یو پر 0.28 باندې وشو نو مساوي کیږي تقریبا یو اته پنځوس سره مساوي کیږي 1.85. کله چې وړو په مخرج کې صفرونه دي اشاریات دي منځ یوسو د اشاري اعدادو په اندازه صورت کې صفرونه لیکل کیږي په دې ډول سره په مخرج کې اشاریات دي منځ ځي. کولی شو چې 10,293 باندې وشو قیمت یې لاسته راځي 1.85. دقت کوئ څه ډول مو حل کو. مخکې د دې چې موږ دا صدا کو دوه رابطې مو ولیکلو چې یو د ساین او کوساین کو فنکشن رابطه مو لیکله بل د ساین محکوزه مو لیکله. کله چې موږ ساین محکوز وپېژندلو چې مساوي له کوسیکنډ سره ده یعنی کوسیکنډ مو ساین محکوز ولیکلو د ساین محکوز پر ځای موږ راکړل شوی قیمت ولیکلو 0.2 یوالي مو لیکلو ځکه چې ساین د کوساین کو فنکشن ده یعنی 90 درجه زاویه د یو 50 درجو زاویو کو فنکشن څخه عبارت ده. اتم مثال په دې ډول ده د هم کنکوري مثال ده کو تنجانت پای پر 3 وای تاسو د دې زاویې کو فنکشن پیدا کړئ. کو فنکشن لپاره رابطه موږ لرله چې تنجانت 90 درجه منفي تیتا ده. دا چې تیتا زاویه راکړل شوې ده پای پر 3 ده نو همدغه پای پر 3 لیکو او دغه موږ او تاسې لیکلی شو 90 درجه پای پر 2 لیکلی شو. نو د دې حلول اسانه کار دی. تنجانت د شپږ مخرج مشترک نیسو 3 پای منفي 2 پای نو مساوي کیږي تنجانت د پای پر شپږو سره یعنی د کو تنجانت پای پر 3 کو فنکشن مساوي کیږي د تنجانت پای پر شپږ سره. په دې کې یو سوال زه درته لیکم دا باید تاسو حل کړئ. نهم مثال بشي کوساین پای پر 8 د دې کو فنکشن لاسته راوړئ. په دې باندې کار وکړئ. ما درته 8 سوالونه حل کړلو. 8 واړه تاسو په ترتیب باندې لومړی دقیق سره وګورئ له هغې وروسته درته نوټ کړئ او هغه هر یو سوال جلا جلا حل کړئ. هغې څخه وروسته راشئ نهم سوال چې ما درته ولیکلو په دې باندې کار وکړئ او دا حل کړئ. کله چې تاسو په دې 9 سوالونو باندې کار وکړلو په دې معنی چې تاسو څخه په کو فنکشن کې هیڅ کوم مثال نه پاتې کېږي چې تاسو یې حل نه کړئ. ځکه په هره برخه کې ما مثال راهیستی ده. شخصا د 3 سواله اووم اتم او شپږم سوال دا 3 واړه د کانکور لیپرمو څخه ما راهیسي دي. په دې باندې بې نهایته زیات کار وکړئ. کوشش کوئ تاسو د سوال د حلولو طریقه زده کوئ نه د سوال حلول. یعنی که چیرې تاسو دغه یو سوال حل کړئ دې ته مشابه سوال که چیرې تاسو سره مخامخ شي هغه بیا تاسو نشئ حلوله ځکه تاسو د طریقه نه زده کړئ. کله چې طریقه زده کړئ بیا انشاءالله تاسو کولی شئ
چې سوال یې حل کوي. د نن ورځې هم درس په همدې ځای پای ته رسوم. تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم. تاسو یو کوشش وکړئ چې ملګري انسیمپیان مو هم خبر کړئ تر څو هغوی هم وکولی شي له دې فرصت څخه ګټه واخلي او خپل مشکلات یو څه اندازه راکم کړي. تر راتلونکي برنامې مو ښه وخت او ښه مطالعه.